أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم. د حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ شروع چې الله جل جلاله فرمائی چې ابراهیم علیه السلام ته موږ د څو خبرې کې مو امتحان اخسته، په څو اعمالو کې مو امتحان اخسته او موږ هغه اجمالاً بیان کړي وو. نن بیا هم د هغې لږ وضاحت کوم. د ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله په لاسو شیونو کې امتحان اخسته او دې کې د اکثریه کوم خبرې دي، امتحانات دي، دا قرآن کې ټول ذکر دي، څوک په یوه سپیره کې دي او څوک په بله سپیره کې دي. نو من جمله د هغې نه یو د ابراهیم علیه السلام پلور ته دعوت ورکړه، د هغه سره بیا مفارقت روغه ایکې الله دای کامیاب کړ. دویم د قوم سره قوم ته دعوت ورکړه او بیا د هغې نه هم مفارقت روغه، جداول او نروغه، الله یې کې کامیاب کو. دریم یې بادشاہ ته دعوت ورکو، د وخت بادشاہ ته، او څلورم بوتونه یې ټوټې ټوټې اوچول، موت کړل، ختم یې کړل. نو په هغې کې دی بیا اور ته وغورځېده، په هغې صبر وکړه، په کې هم الله کامیاب کو. دا څلور شول. او بیا پنځم د دغې نه بعد دی د شهر نه ایستله شوه ده، نو شام طرف ته درومي. په لیارې کې یو ظالم بادشاه د هغه سره مخر درومي، نو په هغې کې هم الله جل جلاله خدای کامیاب کړ. او شپږم بیا الله پاک دته یوه بیبي خو یوه دویمه چې کله ظالم بادشاه د ده سره بیا مجلس وکړو، نو د هغې د ده د کردار نه او د شخصیت نه هغه بادشاه ډېر متاثره شو. نو هاجره رضی الله تعالی عنها چې یا د ده لور وه او یا ورېره وه، هغه یې ده ته ور کړله، د ده د هغې سره نکاح وشو. نو د دوی بیبیونې په مابین کې بیا اختلافات شروع شول، هغې کې هم الله جل جلاله خدای سر ته ورسوم، په یې کې هم دی کامیاب شو. د هغې نه بعد بیا ښځه او بچی الله پاک حکم کوي وی ته چې دا اوس د کوم زوی کې چې بیت حرام ده دغه زوی ته یې ورسوه، او دا بې آب و ګیا زوی و، نو هلته یې ورسول. په هغې کې هم الله کامیاب کو. د هغې نه بعد بیا د انی اصبحک فانظر ماذا ترى بچی چې کله بلوغ ته نږدې شو، نوجوانۍ ته نږدې شو، الله د الولو حکم کوي، نو هغه هم عملا وی ته وشیله اختیار یې کړه. په هغې کې هم الله دای کامیاب کو. او د هغې نه بعد د تعمیر د بیت الله دا انم واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چې الله حکم یې ته وکړه چې تاسې د موږ کور دا جوړ کړئ بیت الله شریفه. نو په دغه کې هم دی الله پاک کامیاب کو. او لسم د ده په بدن کې الله جل جلاله څه احکامات ته سنا وکړل چې ته په خپل بدن کې دغه طریقې اختیار کړې، او هغه لاس صحیح نو.
د لاس شی نه یو ګوره دا د الله حکم ده، د الله د حکم نه ماسوان دا فطري شی نه دي. که مثلا د الله حکم نه وه هم که نه انسان ته په چار وي چې دغه دای کوي، نو هغه لاس شی نه څه شی یو فرق الرأس چې په سر کې دغه پیشني په میانس کې کوه، او دویم قص الشوارب بریتونه خریل، دریم اعفاء اللحیا ژیره سترول، څلرم مزمزه مع السواک خولې ته اوبه اچول او د هغې سره مسواک کول، او پنځم استنشاق پیزې ته اوبه اچول، شپږم نطف الابتین د دویړې ترخونو نه ویښته ایستله. اصل د ویښتو د اطرخونو ایستل دي، او هر چې د دغې صفه کول شیو کول دا جایز دي. خو دا چې کله شیو د دې نه وي شوه نو بیا د ویښته په سوکا طریقې لوړېږي، خو چې کله د دې شی وشي صفا شي بالکل په بلیډ سره د یې نه پس بېساق شي بیا لوړېږي، نه په مشکله سره لوړېږي. بهرحال دواړه طریقې جایز دي. شپږم نطف الابتین د دویړې ترخونو نه ویښته ایستله، او اوم حلق الانا زیر ناف چې کوم ویښته دي د هغې صفایي کول، او اوتم تقلیم الاظفار نیکونه کټ کول، او انم استنجا کول، او لسم ختنه د اسبیانو یعنی د ماشومونو ختنه کوله. نو دا لس شیونه الله پاک د هغې حکم هم ورته وکړه. الله فرمایل چې وإذ ابتلى ابراهیم ربه، په هغه وخت کې چې امتحان اوخسته د ابراهیم علیه السلام رب د اده فاتمهن، په دغه کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شو، دغه ټولې خبرې د پورا کړلې. دې کې د سر ته ورسېده چې کله یو کس یو چار کوي او عمل کوي څه نه څه نقصان وي نه پکې رسي. ابراهیم علیه السلام اتمهن ذره برابر کوتاهي هم د اده کې د اده نه ونه شوله، سر ته ورسولې. نو بیا د هغې نه پس ته چې کله په د ټولو امتحاناتو کې پاس شو، الله اوس انعام ورباندې کوي، انی جاعلک للناس اماما، د امامت تاج ورته په سر کوي چې ته به د ټولو خلکو دپاره به دیني مقتدا او پیشوا به وې. نو بیا ابراهیم علیه السلام د اولاد دپاره طلب وکړه، ومن ذریتی، یا الله دا امامت خو د ما اولاد ته هم نصیب کې. نو الله یې ته وفرمایي چې لا ینال عهد الظالمین، وعده بالامامت دا خو یو عظیم منصب ده، دا ظالمینو ته فساقو ته فجارو او کفارو ته نشي رسېدی، دا یې ته نشي حاصلېدی. اولاد به د دوه قسمه وي، ځنه پکې انبیاء کرام وي او ځنه پکې کفار وي، ځنه پکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، ځنه پکې ابو جهل دي. په داسې وشوله انبیاء کرام د بني اسرائیل چې راغلي دی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې 5 زمن الله ورکړي وو. دوه مشهور دي، اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام، او کیدار، مدین، مدائن. د مدین مدائن په هغې باندې شهرونه جوړ شوي دي. دا 5 زمن یو. په دغې کښې د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام پیدا شم. الله قرآن کې زیره هم ورکړه ده چې اسحاق په هم درکوم و سره یعقوب نافلة لک، ابو زیتی وي او د لمسی وي. بیا د یعقوب علیه السلام 12 زمن وو، پکې یوسف علیه السلام مشهور، او سره نوره 11 ورونه نوره هم وو. د هغې نه دا بني اسرائیل چې دي دا ډېر شوي دي. او په د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله ده. د یهودو د نبی علیه السلام سره د دشمني دې وجې نه وه چې د دوی سوچ دا و چې الله خو دا وعده کړې د ابراهیم علیه السلام سره چې امامت به در کوم، اولاد ته به د امامت ورکوم. نو دا امامت او دا منصب د نبوت دا به دغسې سلسله در سلسله په بني اسرائیلو کې درومي. او د بني اسرائیل دا خو د اسحاق علیه السلام په نسل کې وو، نو دوی د اسحاق علیه السلام په نسل کې وو، هغه سره د ابراهیم علیه السلام ته رسېدل. نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پاک د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا کړ. په دغه خبره د دوی د علیه السلام سره من دشمني شوه. نو الله ته وفرمایل چې دغه خبره چې د نبوت امامت هر چاته اولاد کې دی ورکړه، نه دا نشي کېدی، ځکه چې اولاد کې به د ابو جهل هم وي، ابو لهب به هم وي پکې، عقبه بن ابي معیط به وي، نضر بن حارث به وي، عتبه به وي، شیبه به وي. نو الله فرمایي
وإذ ابتلى ابراهیم ربه هغه وخت چې امتحان وخوسته د ابراهیم علیه السلام ربه رب د اده بکلمات په یو څو عملونو کې یا په یو څو خبرو کې فاتمهن نو دا ابراهیم علیه السلام پورا کړې قال انی جاعلک للناس اماما الله جل جلاله ته وفرمایل چې بېشکه سره زه جاعلک تو لره ګرځونکی تو لره مقرر کوونکی للناس د پاره د خلکو اماما پیشوا مقتدا قال ابراهیم علیه السلام ته وویل چې ومن ذریتی یا الله ما اولاد کې هم دغه هر نصیب کې یعنی دغه امامت ولا منصب ما اولاد ته هم ورکې نو قال الله ورته وفرمایل لا ینال عهد الظالمین لا ینالو چې ناصلیږي عهدي وعده د مو بالامامت الظالمین ظلم کوونکو ته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا او هغه وخت کې جعلنا چې موږ مقرره کړله البیت بیت خانه کعبه مثابة للناس زوی دی رجوع د خلکو مثابتن یا زوی دی ثواب څومره ثوابونه الله جل جلاله هلته کې ورکوي د الله پاک څومره رحمتونه هلته کې وریږي حدیث شریف کې درومي چې په بیت الله شریف باندې په ریز او شپه کې 120 رحمتونه دا خصوصا اروریږي 120 او بیا عبادتونه پکې دا درې قسمه کېږي الطائفین طواف کوونکي دي پکې او العاکفین اعتکاف کوونکي دي ورکع السجود المصلین المنځ کوونکي دي نو په دغه کښې 60 رحمتونه دا دغه کوم خلک چې طواف کوي الله پاک په دیر وري او 40 رحمتونه دغه په مصلینو باندې وریږي او 20 رحمتونه دا چې څوک په خانه کعبه کې نوست وي اعتکاف کوي یا صرف خانه کعبې ته کسي په هغې د الله پاک رحمتونه در وریږي نو مثابة للناس زوی د ثواب د خلکو دپاره او یو لمونځ هلته کې په 1 لاک باندې بدلیږي او یا مثابة للناس زوی د بار بار واپس کېدلو د دپاره د خلکو دې وجې نه طواف اخیر چې کله سړی کوي اخري نه اخري طواف په هغه وخت کې مسنونه دعا هم دادو چې سړی د دغه دعا وایي چې اللهم لا تجعل عهدي هذا ببیتک المحرم العهد الاخیر چې یا الله د ایمو دغه بیت الله تر تلل د ایتو بیت حرام ته اخري ارتلل ما وګرځئ یعنی یا الله بیا مې رولې به داسې ډېر خلک وي چې الله پاک بار بار بیایي وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا هغه وخت کې چې موږ راوګرځو موږ مقرر کړل بیت یعنې خانه کعبه مثابة للناس زوی د بار بار ورتللو واپس کېدلو للناس د پوره د خلکو و امنا او زوی د امنا مأمنا لهم جای امن د امن والا زوی دا ورسته وضاحت بیا کوو واتخذوا من مقام ابراهیم الله حکم کوي واتخذوا ایها الناس اتخذوا ایها الناس تاسې ونیسئ ای خلکو من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم من مقام مع مقام ابراهیم سره د مقام ابراهیم مصولا مکان للصلات زوی د لمونځ دی پوره مقام ابراهیم څه شی ده عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مو د نبی علیه الصلاة والسلام سره طواف کوم نو علیه الصلاة والسلام متعال د کې خانه کعبې کې شیل چې هذا رکن شامی هذا رکن عراقی هذا رکن یمنی خپل خپل زویونه دي پکې خپل خپل اطراف دي پکې دا رکن شامی ده دا رکن عراقی ده او دا رکن یمنی ده دا پکې حجر اسود ده او دا پکې حتیم ده او بیا چې دا هذا مقام ابراهیم دا مقام ابراهیم ده مقام ابراهیم هغه مخصوص کوڼه تقریبا دغه موږ کوم تفعیج چې دو چې دغه قرآن مجید په یشه ده تقریبا دومره کوڼه ده او د ابراهیم علیه السلام دواړه قدمونه مبارک داسې پکې نقش دي لکه د لمدې خورې چې وي چې کړې او په ای کې داسې پښه ولګئ او پښه بالکل پکې نه نوځي مضبوط کوڼه ده او سپینه او په هغه کوڼې کې د ابراهیم علیه السلام د دواړه قدمونه داسې نقش دي چا چې عمره کړي حج الله ته نصیب کړی هغې به دا هر څه لیدلي
او دغه مقام ابراهیم دغه کوڼه دا پیله د خانقابې سره دغه کومه طرف ته چې دروازه دو پکې امام هم اوس دغې طرف ته دري نو د دغې سره دغه یشو نو ابراهیم علیه السلام عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته یې چې اولا نتخذه مصلی د الله پیغمبره دغه زوی چې دا بیا دا د المونځ دپاره زوی مقرر نه کړو جبریل امین روغ او دا آیت واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی چې عمر رضی الله کومه خبره وکړه د موافق الله پاک آیت نازل کړ چې د مقام ابراهیم نه تاسې د لمونځ زوی دلته کې جوړ کوئ یعنی سمه نه چې کله طواف سړی وکړي نو د هغې نه پس ته 2 رکعته نفل دا واجب دي و چکره سړی ولګوي 2 رکعته نفل واجب دي چې په کوم زوی کې د وکړله هغه وجوب دی ادا شه خو البته سنت چې دي دا د مقام ابراهیم سره د دغې کوڼي سره به یې کوې اوس که چېرته رش په شوي نو بیا ضروري نه دو خلکو ته به تکلیف پکې نه ورکوي بیا بل زوی ته چې کوم زوی کې دی اوس خوښه وي خو که رش نه وي خلکو ته تکلیف دی نه وي نو بیا په چار دی چې د مقام ابراهیم د دغې کوڼي سره یې وکړي هغه کوڼه اوس هغه کومه داسې د مینارې غوندې جلی ورته جوړه شوې ده او په شیشه کې بند ده نو دغه کومه دروازه چې په دغې طرف کې دا لږ وینه لرې کړه ده اوس مخکې د خندق سره نږدې وم نو الله دا زوی ای دی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی او تاسې جوړ کوئ ونه سوئ من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم سره مصولن جای نماز د لمونځ زویه وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیت للطائفین والعاکفین وعهدنا په معنا د امرنا سره چې موږ حکم وکړو الى ابراهیم په طرف د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام څه ان طهرا بیت للطائفین چې تاسې پاک کوئی بیت یا کور د امو ظاهری هم پاک کوئی او باطنی هم پاک کوئی نو ظاهری پاک کول چې بتونه متونه پکې نه باطنی پاک کول چې د شرک وغیره نه پاک کوئی یا ان طهرا بیت للطائفین دا معنا چې موږ حکم وکړو ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته ان طهرا بیت یا چې تاسې ابنیا جوړ کوئ دواړه بیت یا کور د مو او د جوړولو معنا مو ځکه وکړو چې چونکې په دغه وخت کې چې د الله حکم ورته کوي بیت الله شریف یې جوړ شوی نه نو د جوړولو معنا چې دا مناسبه ده او بیت الله دا سوري جوړ شوی ده متعدد بار جوړ شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبریل امین نه پوښتنه وکړه چې دغه مځکه کله یا نه وه الله جوړه کړې نو تاسې څه شی لیدل نو جبریل امین ورته وفرمیل چې الماء صرف اور صرف اوبه مو لیدلې نو بیا ورته وویل چې په دا اوبې کې مو هم څه لیدل نو جبریل امین ورته چې زبدتن بیضا سپین زاګ مو لیده او په د سپین زاګ دا څه شی ده نو جبریل امین بیا ورته وویل چې دغه سپین زاګ چې دا د دغه دنیا چې مرکز و سنټر و او بیا په دغه زوی کې الله موږ ته حکم وکړه چې تاسې چې کله والارض بعد ذلک دحاها دخوه د مځکې وشوله مځکه اوړه شوله چې دغې زوی کې تاسې بیت الله شریف جوړ دی مو کور جوړ کوی نو د انسانیت د پیدا کېدلو نه مخکې الله جل جلاله خانه کعبه په فرشتو سره جوړه کړې وه طوافونه ورباندې کوله بیا چې کله آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړ په دغه وخت کې دغه خانه کعبه دا منهدمه وه ځکه چې خانه کعبه کوم زوی چې دا داسې په ژوره باندې و په دغې باندې به د څومره الګاډې چې وي دا پر تللې بیا په کې ړنګه شوله نو آدم علیه السلام چې و هغه الله پاک حکم ورته وکړ فرشتې زوی ورته وښنه چې دغه زوی د دغې زوی کې ته بیا کور جوړ کړه دا کور آدم علیه السلام جوړ کړ هغې نه پس ته بیا په مرور د زمانې سره زمانه څومره تېرېدله نو دا بیا منهدمه شوه شیس علیه السلام دا د آدم علیه السلام المسی و د زوی زوی و دریم ځل شیس علیه السلام جوړه کړله د هغې نه پس ته سره نږدې بیا د نوح علیه السلام زمانه وه نو په طوفان نوح کې دغه خانه کعبه ده بیا منهدمه شوه ړنګه شوله او صرف بنیادونه هغه پوتي وو د هغې نه بعد بیا الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو څلورم مور ابراهیم علیه السلام جوړه کړه د هغې نه بعد چې بیا ټیم په تیر شو نو دا بیا منهدمه شوه او بیا د اسماعیل علیه السلام چې کومه خرګنۍ وه د یمن اوسېدونکي وو نو هغې خلکو دغه جوړه کړله
بیا د دغې نه پس ته بیا یو ړنګه شوي دو یو بادشاه غله ده هغه جوړه کړې او بیا دغه خانه کعبه د شپږه موري وله دا وه موجوده وه چې کله شا کمزورې شوله دیوالونه یې زوړه شوله او چت وغیره هغه سره پرېوته نو قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او یا علیه السلام ته نبوت میلاو نه و چې دوی سره میټینګ وکړو وی د بیت الله به بیا جوړ کو او کمزوره شوه ده خو د غلې ډکې مال به پکې نه وي د شوکې مال به پکې نه وي خالص مال به وي دا به پکې صرف کو چې آیر جمع کو حساب یې ته ولګوم چې په دا باندې به دغه کمره تعمیر شي او که نه نو مکمل کمره په نه تعمیر کېدله اول داسې مستطیل شکل کې وه اوږده وه بیا دوی چې ښه چې کوم ځای رسې په جوړېږي او په جوړه کړو نو د حتیم کوم حصہ چې دو چې د حتیم هغه تری چې کوم میزاب رحمت چې ورته یایي دا اوس چې داسې وړیکه غوندې خندقای پرته وده دا حصہ یې نه پرېږدوله او په دې کې د الله خپل حکمت و چې څوک هم خانه کعبې ته لوړ شي که لوړ نه وي هم یایي چې یاره چېرته الله خانه کعبې ته بوتله وه او بیا چې د کمرې ته خو یې ننوته وه خو لیکن کمرې ته د بادشاهیو نه مسوا کوم مسلمان بادشاه چې وي نه مسوا هېڅوک هم نشي داخلېدی الا ماشاءالله څوک څه کوي خو ختیم ته هر څوک ننوتی شي نو ختیم ته چې سړی ننوځي دا داسې دو لکه خانه کعبې ته یې نه ور ننوتلی نو به هر حال دوی خو په دغې طریقې جوړه کړه ده بیا دغه موجوده وه نبی علیه السلام یې وارض عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی او دا آخري وخت دی هغه چې ارمون مې دا ده چې دغه خانه کعبه دا مې بیا ړنګه کړې وه او په هغه انداز مې جوړه کړې وه لکه څرنګې چې دا د اول نه وه یعنی د ابراهیم علیه السلام په ټیم کې چې کوم انداز سره وه او دغه قریشو دا څرنګې جوړه کړې وه قریشو جوړه کړې دا اوس چې کوم انداز ده دروازه یې ښه چګه دو چوکټ ته یې هم داسې چې ور ودرې په مشکله دی هغه ګوتې د لوسونې ور راسي نو قریشو دا داسې جوړه کړله بهر حال علیه السلام ووی چې دا مې داسې جوړه کړې وه او ټیټه کړې مې هم وه او دغه ختیم مې بیا سره شامل کړه وه او دوی دروازې پکې مخکې وې یوه د داخلېدلو یوه د وتلو دروازې مې هم پکې دوی پرېښشي وه خو چونکې دغه قوم نوه مسلمان شوه د مکې خلک نو داسې نه چې دا بیا په دوی کې څه داسې شیطان خبرې ونه چوي چې یاره د خانه کعبه چې وه نوره خو یې هر څه ورته ختم کړل یوه خانه کعبه یې وه هغه یې هم د خپل صورت نه ورته ختم کړه په خپلې مرضۍ یې جوړه کړله دا خوف تر سره به هر حال علیه السلام وفات شو وخت تېرېده د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د یزید د مرګ نه پس ته یعنې د خلفای راشدینو زمانه هم تېره شوله عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دا د مکې معظمې حکمران شو د دغې د عربو حکمران شو نو هغه ته عایشه رضی الله تعالی عنها دغه د نبي علیه السلام روایت ورسو او د عبدالله ابن زبیر د خوریو د اسما رضی الله تعالی عنها زوی و نو عبدالله ابن زبیر رضی الله چې اوس چونکې خلق په هغه انداز نه دي لحاظ د نبی علیه السلام دغه چې کوم تمنا کړې وه نو په دې باندې به اوس ځه عمل وکړو خانه کعبه په هغې انداز باندې جوړه کړه نو خانه کعبه یې بیا ړنګه کړله او د ډګر سره ملاو کړله دروازې پکې دوی جوړې کړې ختیم حصه هم پکې شامله کړله حجاج بن یوسف دا په هغه وخت کې د ده سره په هغه مقابله کې و او انتهایی ظالم بادشاه تېر شوی ده نو هغې دغې خبرې ته مذهبي رنګ ور کړه په ده باندې یې تهمت ولګوم چې اوکسوی که نه دا څوک ته چې دا پیغمبر علیه السلام یې واچار نه دو کړی شاید چې دغه روایت داسې مشهور نه نو پیغمبر علیه السلام یې واچار نه دو کړی چې خانه کعبه هغه ړنګه کړې وه هغې ړنګه وای شوه هغه څه نه وی ته دا څوک ته چې دا خانه کعبې ړنګوي داسې د ده خلاف نوره هم اشتعال پیدا کړه او فوج یې چک په مکې باندې حمله وکړه نو عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه سره چې جنګ ورسره کوی شو ورسره وایي که نه پس ته شهید شم او په پڼسۍ که پلیار کې په پڼسۍ له کړم درې ریزې رسې او اعلان یې کړم که چار کوس که نو بیا هغې هم دغه خشر ده به هر حال بیا د هغې نه پس ته حجاج بن یوسف ولګېده د خانه کعبه یې بیا ړنګه کړله او بیا یې په هغه انداز چې د اوس کومه دو داسې یې جوړه کړله ختیم یې پکې پرېږدو او دروازې یې چګې کړې او یو دروازه یې پکې یوه پرېږدوله نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغه چې کله بیا دور حکومت روغه هغه خو انتهایی عادل بادشاه و نیک بادشاه چې لیوه به هم بې زویه اوضاع به یې نه متوله نو هغه امام مالک رحمت الله علیه روغوښته وی چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه چې کومه طریقه د خانه کعبې سره کړې وه صحیح هغه وه
حجاج بن یوسف د تعصب او د ضد په بنیاد باندې دعوت په بنیاد د دا خبره ټکراو کړل او بیا یې خانه کعبه جوړه کړله. نو اوس چونکې حکومت ته موده نو ته څه یې زه د خانه کعبه بیا ړنګه نه کړم او بیا چې کوم نبي علیه السلام ویلي چې هغه شی جوړه کړه. نو امام مالک رحمت الله علیه ته وویل چې یاره بس اوس یې په دغې انداز پرېږدوه ځکه چې که اوس ته دا بیا خپل زوی ته ورسوې نو ایتو نه بعد کېدای شي بل بیا ظالم روشي هغه بیا خانه کعبه ړنګوي چې نه اصل کې داسې وه. نو د خانه کعبې نه به والې به سره خلک جوړه کړي څوک پرې ړنګوي او څوک پرې جوړوي په دغې انداز. نو نن چې د کومه خانه کعبه موجوده ده دا د حجاج بن یوسف کوم تعمیر یې چې کړه هغه دا نور تبدیلی پکې ارغلي دي لکه مثلا څه زوی پکې کمزوره شه ریپیرنګ چې کوم وي هغه کېږي شوی هم ده خو لیکن اصل یې چې د هغه چا نه ده بدل کړه. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی واحدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیت للطائفین او موږ حکم وکړو ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام ته ان طاهره چې تاسې پاک کوئی بیت یا کور د مو للطائفین د پوره طواف کوونکو او د پوره د عاکفین اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د رکوع کوونکو د پوره او د سجدې کوونکو د پوره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.